چې پریشانه د انسان ختميږي الخوف من مقام الله عز وجل یو ورځ بد الله مخره ودرېګو نو به صد لوګه بندل ته نه ورک شي او دا مرز به مرګ شي د دنیا چې کوم کاروبار دی جوړیږي نه هغه هم درنه ختم شي ټول توجه سوچ به دی له ودرېږي چې الله ست مخله ودرېګم انت بس مسو صورت حالي قران کې الله قانون ذکر کوي یو ادب الله صحابه ول ورکه بدی طریقه وحد کې چې کله بیا کسان شهیدان شو غنیمتونه لاړل نه یو دم د شي आवाज وشو چې الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو د دې आवाज کول سره په ټول خلکو باندې واجبہ کیفیت راغی غنیمتونه د خلکو دی یاد وته او د خپل زخمین دی یاد وته او شهیدان دی یاد وته ځکه چې لوی مصیبت را شوړیږي به ختميږي تبه چې څومره مشکلات رااله څومره پریشانې نه رااله دغه سوچ لراول چې ورس ود الله مخله ودرېږي مکم د شکار کړی چې د الله نه به بچم او جنت ته بلاړ شم دا شینه بستانه به ختميږي ته به هیڅ پریشانه کیږي نه د زموږ سوچ جنجالونو او پریشانونو مصیبتونو جوړ شي وجه دا چې اخرت موږ شالب غرزولې ده پر خودل هم دی د الله مخله ودرېدل او د الله قهر او هغه د جهنم تذکری او هغه سختینه موږ دی د وتی نو بس دغه شینه موږ ډېر غټ ښکاری لکه وړ ماشومان وړ هیبتونه دا څنګه او دا څنګه نه دی او موږ دا ویلو چې انسان ژاړي د غیر پر ډېر سببونه دي یو سبب کې دا چې د الله مخله ودرېدل قران کې سوچ ګناه پر خودل